خوست کې د ځوانانو یووالي تر نوم لاندې ګډ روژه ماتې. د یووالي دغه دسترخوان چې د خوست سربیره یې د نورو ولایتونو ځوانان هم برخوال دي د یو شمېر فعالو ځوانانو له لوري جوړ شوی و. خوستي ویښو او فعالو ځوانانو چې د خوست نږدې 10,000 روژهدار ځوانان په یو ټغر او دسترخوان سره راټول کړي وویل چې له دغه ډول روژه ماتې موخه د ځوانانو ترمنځ مینه، ورورولي او قویوالی راوستل او ترڅنګ یې د نورو ولایتونو ځوانانو ته دا فکر ورکولو چې په خپلو ولایتونو کې د ځوانانو یووالي ته دغه ډول زمینه برابره کړي. والي ټغر وغوړوو او تر څو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي پر ټغر باندې یو ځای کښېني، یو ګوله ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هېواد د ولسونو لپاره دعاګانې وکړي تر څو یو د بل ترمنځ مینه او محبت او لطف زیات شي. د خوستیو ځوانانو د یووالي ګډ روژه ماتې ته راغلو کسانو وویل چې دوی ډېر د خوښۍ احساس کوي چې زرګونه ځوانان یو ځای ویني او د یووالي په فضا کې روژه ماتې کوي. په خبره یې د ځوانانو ترمنځ د فکري واټن ختمولو او یووالي په هدف دا ډول راټولېدنې ډېرې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې ورته پروګرامونه د نور هم ډېر شي. ټولو ته دا زمینه مساعده شوې ده چې د مینې او یووالي په دغه ستر مجلس محفل کې شرکت سره وکړو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. د دغه ځای نه الحمدلله موږ ټولو هیوادوالو ته بلکې ټولو نړیوالو ته دغه خبر ورکوو، دا پیغام ورکوو چې موږ الحمدلله ټول اوس یو شوي یو. دغه شان روژه ماتې د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی. نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه لیدل کېدلې ده چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روژه ماتی تیار کړی ده چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کېږي او بالاخره یو پیغام ده، بلکې نړیواله ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د مینې خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي. د یادونې وړ ده چې په خوست کې له تېرو 8 کلونو راهیسې د ځوانانو لخوا هر کال یو ګډ روژه ماتې جوړیږي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانان ګډون پکې کوي او تېر ته په کتو یې سږ کال د ګډونوالو شمېر نږدې 10,000 کسانو ته رسېده.